صاحب محمد داود د کلوالي څخه لیک راستولی او پوښتنه یې کړې ده چې که چیرې یو سړی مړ شي نو دا روح یې جسد سره پاتې کېږي او که ځي ورنه، او هم سوال او ځواب له روح سره کېږي که له جسد او بدن سره. که مولوي صاحب په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره حضراتو که تاسې فکر وکړئ متوجه شئ د دغه جواب کتابو راوړي دي. حضراتو دا ستاسو سوال، دا ستاسو پوښتنه ډېره صحیح پوښتنه ده او سل آفرین. کتاب نثار داسې اږدي په خارج کې یو سړی په سترګو اپېژني په سترګو ګڼي لاره نه شي وړی لیکن پښې روغې په پښو کار کولی شي پر لاره تللی شي اما لار نه وي. بل سړی بیا شته چې د هغه سترګې روغې دي اما په پښو شل. نو دا یو سړی اپېژي او په سترګو ول او پښې کار کوي، دا بل سړی بیا شپ دی شل په پښو باندې نشي تللی د ځای نشي ښورېدی اما سترګې کار کوي. نو دغه دوه کسان یو شل یو اپېژي دا اتفاق سره وکړي وایي راځي هلته په فلاني باغ په هغه فلاني جوه کې داسې ښه انګور دي په دواړو بېغلاق. نو اپېژي خو لاره وړی نشي پر پښو تللی شي لاره نه وي او دغه بل شپ هغه لاره ویني لیکن پښې کار نه کوي. بهرنو دا اپېژي را ولاړ شي دا شپ په خپل څټ کې سپور کړي په شوي لاره ورته دغه شپ ورشي چې یمین ته یسار ته چپې خوا ته رستې خوا ته یا مخامخ ګرځه. نو پښې د اپېژي دي او سترګې د دا شپ په دواړو ولاړه ولاړه هغه باغ ته ورسېده او هغه جلې ته ورغله هغه انګور یې وشکول. اوس مالک د باغ ته راغی. نو مالک د باغ به کوم یو ډبوي هغه اپېژي دا عذر کړی وایي سړی به زه خوړل وایم دا لاره مې نه لیده زه خو دغسې لاره شوی دې خطا. هغه بله ورته وایي چې صاحبه زه پر شرک یم دا قابل نه راتګلو وایم خو زه په شک کې راواخېستم زه څنګه به ځان راورسولم. هر یو ځان ته عذر کوي لیکن مالک د باغ به دواړه ډبوي بېسد بې ډبوي. د روح او د بدن حضراتو دغسې مثال نو یو نه خلاصېږي که روح وي که بدن. حضراتو روح تنها نشي غلا کولی، ناروا روح نشي کولی چې بدن وي لاس وي پښې وي شهوت وي طاقت وي قوت وي روح هېڅ نشي کولی دغه سره دغه بدن هغه روح نه لمونځ کوي نه روژه نیولی. هر کله چې روح راغله په بدن ننوت او سړی عاقل او بالغ وګرځېدي د طرفه د الله جل جلاله مکلف نو کارونه بدن کې اما ورشي روح. د روح مثال د هغه شک دي چې سترګې لري پښې نه وي. د بدن مثال د هغه اپېژي دي چې پښې لري دا سترګې نه لري. نو دلته که نیک عمل دي په دواړو دي که بد عمل دي په دواړو دي. تنها روح لمونځ نشي کولی چې بدن ورسره ملګری دي او بدن به پروت وي لکن روح به ورتلی وي خو مړ دی دا د لمونځ نشي کولی. تنها بدن غلا نشي کولی چې روح دی خو مړ دی مړ یې څنګه غلا وکړي څنګه به زنجیر واچي څنګه د بل مال راښکته کړي څنګه د بل زنانو او د بل پر امراضو د بل پر بچي تعرض وکړي. نو روح هم مجرم بلل کېږي بدن هم مجرم بلل کېږي په باب د معصیت کې او روح هم مطیع بلل کېږي بدن هم مطیع بلل کېږي په باب کې د عبادت. نو کلمو د روژه ده په دواړو جنت به د دواړو او که کفر و نفاقو او نعوذ بالله زندقه ده هغه په دواړو جهنم به هم د دواړو که روح دی که دغه جسد. نو دلته چې دا سوال جواب کېږي د دغه بدن و د روح دا په حقیقت کې د دواړو ځکه احادیث مقدسه فرمایي چې روح د مؤمن مسلمان د بدن روح حضرات ملائکه علیهم السلام فیوسفن تکري او د ورېښمو سپینه جامه او ډېره خوشبویه په دغه کې دا روح وپېچي اسمان کې راسي او د کافر روح فیوجزه شریکي وژرنجن شري العیاذ بالله نعوذ بالله من جميع انواع الکفر. ملائکو پرې بندي کړي وي بدبویې باندې دي په دغه سړي کې وپېچي تر اسمانه یې رسي اما لار نه وکړي بیا جحیم ته او
دا سوال او جواب په قبر کې د دې بنده څه کېږي که مؤمن دی مسلمان او که کافر و منافق دی علیه السلام مبارک فرمایي وایي هغه روح راشي د ده په بدن ننوځي جد د هغه چې سړی چې لکه پر مخ بیا نو ملایکه علیهم السلام سوال کوي که مؤمن مسلمان هغه ته وایي من ربک ستا رب څوک دی دوی ورته وایي ربي الله زما رب الله جل جلاله لا تمناطع زاره بل د بتپرستي بې زاره ونظاره یې بیا هغه ورته وایي من نبیک ستا پیغمبر څوک دی د کوم پیغمبر امت ته مقلد وي دوی ورته وایي نبي محمد رسول الله صلی الله علیه هغه نبي چې ما ایمان فراوړی د هغه امت وم هغه حضرت محمد رسول الله بیا ملایکه سوال یې کوي وایي ما دینک ستا دین څه دی کوم دین یهودي یې نصارا یې غوره ترسا یې بل دهرینې څه شي وي دی ورته وایي مؤمن مسلمان وایي دیني الاسلام زما دین هغه چې ما قبول کړی هغه دین و دین اسلام نو ملایکه د پاک رب ورته وایي وایي هم موږ د مخه لاکو چې دغه حق جواب راکړي او ما د طرفه د الله پاک موږ مکلف و مأمور و د تاسو مو دا سوال وکړي نو منک نومة العروس داسې به دسه لکه هغه ژوند پر خپل تخت باندې د خپلې اهلیه سره چې په خوشحالي کېږي داسې خوشحاله به دسه او که کافر یا منافق وي دا مړ ملایکه علیهم السلام پوښتنه ځینې کوي وایي من ربک ستا رب څوک دی نو وایي ها لا ادري لکه وایي ته هېڅ نه پوهېږي بیا هغه ورته وایي من نبیک ستا نبي څوک دی کافر او منافق ورته وایي ها لا ادري بیا هغه سوال یې کوي وما دینک سړی دې ستا کوم دین دې چلاوه نو وایي لا ادري لا ادري د کافر صفت یې العیاذ بالله وایي نه پوهېږي نو ملایکه علیهم السلام ورته وایي وایي لا درېته ولا څلېته نه په خپله پوهېږي نه د یو بل عالم نه ممکن ده کړی نو ځکه ته وایي باندې راسه بیا نو پوښتي یو د بله سره تېرې کړي یو کوم مسلمانان باندې مسلط شي العیاذ بالله که هر ما د دغو مارانو سره دنیا کې یوه سا وکاږي یوه پلاستیک کې پر مخ باندې کې به شل اړوکې ځان شل ډکې نشي شل واصبه وګیاهان نباتات دا به ځکه حاصل ونه کړي دا د کافر حال خو پر هر تقدیر حضراتو سوال جواب د دواړو شکل والسلام جزاکم الله ډېر محترمه جمهوري صاحب دا چې تاسو سټوډیو ته زموږ په بلنې تشریف راوړ او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راوباخه تر څو د ګرانو اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ له پاک خدای څخه درته د زیاتو اجرونو او بریالیتوبونو غوښتنې کوي جزاکم